دا چې د نارملایزیشن لپاره موږ تاسو د هغې چې کوم اصولو یا ګایډلاینز وو په هغې باندې هم پوه شولو. هغې نه وروسته فنکشنل ډیپنډنسي او انفورډ فنکشنل ډیپنډنسي یا ټرانزیټیو فنکشنل ډیپنډنسي په هغې باندې هم پوه شو، او انفرنس چې کوم رولز وو هغه شپږ هغې باندې هم پوه شو. نو اوس موږ کولی شو چې نارملایزیشن ته اصلي درس ته اوس راشو. زموږ د نارملایزیشن درس اوس شروع شو. مخکې چې کوم وو د نارملایزیشن لپاره ضرورت یا اړتیاوې وي. Normalization of relation د ټیبل څنګه موږ نارملایز کوو؟ نارملایزیشن په دې معنی چې یو ټیبل موږ نارمل حالت ته راولو. نارمل حالت په څه معنی؟ چې هغه موږ سره صحیح جوړ وي، په هغې کې چې ډیټا موږ انټري کوو په هغې کې ستونزه نه وي، په ډیټا په سټور کولو کې هم ستونزه نه وي، ډیټا په اپډیټ کولو کې هم ستونزه نه وي، ډیټا په ډیلیټ کولو کې هم ستونزه نه وي، او ډیټا کې موږ هلته وویل که نه چې کلیر سیمنټک وي، بل مو ویل چې په هغې کې نل ویلیو نه وي، په هغې کې ریډنډنسي نه وي، په هغې کې دا نه وي، په هغې کې دا نه وي. نو دا معنی چې زموږ ډیټا صحیح شکل باندې سټور شي او صحیح انجینیر شي. نو موږ وایو چې نارملایزیشن the process of decomposing unsatisfactory or bad relation، چې موږ دا bad relation یا unsatisfactory relation ختم کړو by breaking up their attributes into smaller relation. د حل طریقه څه ده چې چیرته هم ستونزه راځي، موږ چې مخکې کوم ګایډلاینز وویل هغې ګایډلاین سره سمون نه خوري، د حل طریقه هغه ټیبل راواخله او تبر راواخله او کټ یې کړه، تبر راواخله او کټ یې کړه، هغه ټیبل کوچني کوه، ټیبل واړه کوه. که ټیبل څومره کوچني کوو دا ستونزه نه ده. خو موږ وایو چې موږ سره باید مخکې چې کوم رولز موږ ویلي هغه باید ټول په دې باندې څنګه وي راشي. نارمل فارم موږ سره څه معنی؟ موږ وویل چې موږ فرست نارمل فارم، سیکنډ نارمل فارم، تھرډ نارمل فارم، همداسې موږ مخکې ځو. نارمل فارم دا معنی چې موږ دغه ټیبل نورمال حالت ته راولو. اړینه نه ده چې هر وخت کې موږ سره هر ټیبل دی موږ سره دغه ټول پروسونه دی موږ تیر کړو. کېدای شي زموږ یو ټیبل مخکې دی چې موږ پرې نارملایزیشن ترسره کړو په خپل هغه نارملایز وي، دغه ستونزې پکې نه وي. فرض وکړه چې موږ ریډنډنسي پکې نه وي، نل ویلیو پکې نه وي، فرض وکړه په هغې کې څومره شیونه چې موږ مخکې ویلې کلیر سیمنټک ولري، بیا موږ وایو چې زموږ ټیبل الریډي نارملایز دی. که چېرته نارملایز نه و کېدای شي په اول حالت کې فرست نارمل فارم کې زموږ ټیبل نارملایز شي، بیا اړتیا نشته چې دویم او دریم او کې ان اف او نور نارمل فارم تر پنځم نارمل فارم پورې کې ان اف وغیره نور نارمل فارم کې استفاده وکړم، یو ځل باندې خلاص شي. کېدای شي یو ټیبل وي هغه په دویم نارمل فارم کې خلاص شي، کېدای شي په دریم، له دریم نه ایسته به ډېر کم اړتیا به پیدا شي. خو انشاءالله هغې نه وروسته تاسو ته به اړتیا نه پیدا کېږي چې هغې نه مخکې لاړ شو. موږ سره نارملایزیشن په څه خاطر موږ کوو؟ زموږ عمده هدف زموږ دا ده چې بډ ریلیشن موږ لرې کړو، موږ ټیبل د اخره کوچني ټیبل ورنه جوړ کړو، او زموږ اصلي موخې به دا چې ریډنډنسي کمه کړو، انزرشن ډیلیشن او اپډیشن اناملي چې کوم دی مینیمایز یې کړو. یعنې بالکل سکوټ یې موږ ختمولی نه شو، خو بلکې کم یې کړو، څومره چې کوشش مو کېږي هغومره موږ راکم کړو، کچه یې راښکته کړو، ګراف یې ټیټ کړو. کی سره انشاءالله بلد دی. زموږ اکثره هدف به دا وي چې زموږ هغه اټریبیوټ چې هغه زموږ عادي یا نارمال اټریبیوټ دی یا نن پرایم اټریبیوټ دی به په چا باندې ډیپنډنټ کوو؟ په پرایم اټریبیوټ. پرایم اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی چې څوک چې پرایمري کی او یا د کانډیډیټ کی یا د پرایمري کی او بخش وي، او نن پرایم اټریبیوټ زموږ نارمال اټریبیوټ دی چې هغه د کانډیډیټ کی یا د پرایمري کی او بخش نه وي، هغه زموږ کوم اټریبیوټ دی؟ نن پرایم اټریبیوټ. اوس موږ راځو فرست نارمل فارم ته. کېدای شي بیا ویم زموږ ټیبل اول نه په نارملایز وي، بیا هغه ته اړتیا نشته چې موږ نارملایزیشن پرې ترسره کړو، خو که چېرته پکې اړتیا وه بیا موږ اول فرست نارمل فارم پرې ترسره کوو. فرست نارمل فارم موږ سره څه کوي؟ ډس الوز کمپوزیټ اټریبیوټ بالکل نه پرېږدي اخواته. که چېرته یو ټیبل موږ نارملایز کوو نو هغې کې کمپوزیټ اټریبیوټ به ترې ختموي. هغه که لکه اډرس ما سره چې ولایت نه جوړ دی، له ولسوالي نه او له کلي نه، نو یو اډرس نه به 3 کالمه جوړ کړي، ولایت به ځان ته کالم شي، ولسوالي به ځان ته کالم شي، کلی به ځان ته کالم شي. همداسې ډس الوز مولټي ویلیډ اټریبیوټ. مولټي ویلیډ اټریبیوټ چې په یارډي کې موږ تاسو په ډبل لاین باندې، خو دا هم په فرست نارمل فارم کې نه پرېږدي، یا باید دې نه جدا کړي، دې نه جدا کړي. یارډي کې هم اکثره وخت موږ جدا کوو، خو که نه مو جدا کړی دلته بیا په نارملایزیشن کې هغه نه پرېږدي چې مخکې لاړ شي، هغه باید جدا شي او ون ټو من ریلیشنشپ ورسره جوړ شي، هغې ته جدا ټیبل جوړ کړي. بل نسټډ ریلیشن نه پرېږدي. څه معنی؟ په یو ټیبل کې نه کوچنی بل ټیبل دې ته هېڅ اجازه نه ورکوي، نو نسټډ ټیبل به نه وي. دغه 3 شیونه فرست نارمل فارم کې موږ سره نه پرېږدي، او اکثره ډیټابیسونه زموږ فرست نارمل فارم کې صحیح کېږي. دې نه خواته بیا ډېر کم حالتو کې اړتیا پیدا کېږي، خو دغه 3 حالته چې موږ نه وباسه دا 3 ستونزې پکې نه وي، نو موږ څه وایو چې زموږ ډیټابیس په فرست نارمل فارم کې دی.
تاسو مثال ته وګورئ دغه اول چې کوم ډپارټمنټ موږ سره دی په دې کې په ډپارټمنټ کې موږ سره ډي نیم دی ډپارټمنټ نیم ډپارټمنټ نمبر دی ډپارټمنټ منیجر اسسن دی او ډپارټمنټ لوکیشن دی په دې کې تاسو وګورئ دا لوکیشن ملټي ویلیډ اټریبیوټ دی کله چې دغه ډپارټمنټ په جلال آباد کې می په لغمان کې په کونړ کې نو موږ ملټي ویلیډ اټریبیوټ ونه څنګه کوو جدا کوو یا که د تاسو دلته لاندې وګورئ ډي لوکیشن که زه داسې ویم چې ما سره ملټي ویلیډ اټریبیوټ دی 3 ښارونو کې هم ورنه لرې کوئ یا که داسې ویم چې ما سره دا کمپوزیټ اټریبیوټ دی فرض وکړه دا ما سره کلی دی دا ولسوالي دی دا ولایت دی یا ښار دی بیا هم دا جدا کوم دی نه زه 3 کالمه جوړم او که چېرته ملټي ویلیډ اټریبیوټ و بیا بیخي هغه ټیبلونه څنګه کوم جدا کوم نو موږ چې په فرست نارمل فارم کې داسې حالت کې ما سره به ورنه زه څنګه کوم لرې کوم دویم حالت که چېرته ما سره نسټډ ټیبل وي تاسو وګورئ جان سمیت چې کوم دی دغه د اس اس ان د پروجیکټ نمبر 1 او پروجیکټ نمبر 2 دوه باندې کار کوي نو په دې یو حالت کې باید یو شی وي دلته په دې ټیبل کې نه موږ سره نسټډ ټیبل دغه دوه حالت راغله هاورز په یو باندې 2.5 ساعته کار کوي په بل باندې 1.5 ساعته کار کوي نو بیا موږ سره نسټډ ټیبل دغه نو موږ مجبور چې د سه حالت کړه په یو ټیبل کې ما سره نه 2 3 4 5 ویلیوګان راځي ته نسټډ ټیبل وي فرست نارمل فارم هیڅ وخت اجازه نه ورکوي چې نه پکې نسټډ ټیبل وي نو د حل لاره څه ده که تاسو داسې فرانکلین وګورئ په څلورو پروژو باندې کار کوي نو په یو ټیبل کې نه بل ټیبل په یو ټیبل کې نه بل ټیبل نو نارملایزیشن نسټډ ټیبل ته اجازه نه ورکوي حل لاره څه ده دې ته باید جدا ټیبل جوړ کړو راځو دا بل مثال تاسو وګورئ نسټډ ټیبلز دلته وګورئ که چېرته ما سره فرض وکړئ اس اس ان را سره یو کالم دی ای نیم امپلوی نیم دا را سره بل کالم دی پروجیکټ نمبر را سره بل دی او هاورز را سره بل دی ما سره یو ټیبل دی په دې کې د څلور کالمونه دي نو د حل لاره څه ده ځکه دلته پکې نسټډ ټیبل دی یو دویم پی نمبر چې کوم دی هاورز او پی نمبر او ای نیم یوازې چې کوم دی دا ډیپندنت په چا باندې دی په اس اس ان باندې دی او اورز او پی نمبرز دا دواړه ډیپندنت بیا په چا باندې دی په اس اس ان باندې دی نو موږ سره دوه ټیبل جوړیږي اس اس ان په دواړو کې راځي په لومړي ټیبل کې کله تا وګورئ امپلوی پروجیکټ ما سره یو ټیبل شي ای نیم چې کوم دی امپلوی نیم یوازې ډیپندنت په چا دی په اس اس ان دا به یو ټیبل وي اورز چې کوم دی هغې لپاره اس اس ان او پی نمبر دواړه کمپوزیټ کی ده دا اورز په دې دواړه باندې ډیپندنت دی ځکه که یو ورنه لري کې اس اس ان چې د چا سل دی هغه کار کوي پروژه نه معلومه ده او 15 ساعته خو دا سنس نه ورکوي یا هم چې په 15 نمبر پروژې باندې یو کس کار کوي کس نه معلوم دی 15 ساعته کار نه دغه کس چې دغه سریال نمبر فرض وکړه سل دی په هغه پروژه چې هغه 15 دی په دې باندې 15 ساعته کار کوي نو بیا زموږ ټیبل سنسیبل دی نو موږ وایو چې موږ سره دغه فرست نارمل فارم کې دا ټیبل موږ راواغسته ډیکمپوز مو کړه او په کوچنیو ټیبلو مو بدل کړه دوه ټیبل مو ورنه جوړ کړي چې یو لپاره اس اس ان ما سره پرایمري کی شو ای نیم چې کوم دی دا پرایم اټریبیوټ شو ای نیم چې کوم دی نن پرایم اټریبیوټ دویم اس اس ان او پی نمبر دا ما سره پرایم اټریبیوټ دی یا ایکس دی وای پکې چیرې اورز یا اورز ما سره نن پرایم اټریبیوټ دی نو ما ټیبل څخه فرست نارمل فارم ته مې څنګه که بدل مې که نو موږ چې زموږ ډیټابیس څنګه شو په فرست نارمل فارم کې موږ سره راغی